السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ډاکټر اقبال یم. دا وخت ډېر محترم اباسین یوسفزی سره چې کوم دی د ملاقات شرف الله پاک را بخښلی دی. نو اباسین صاحب تاسو ته د غزلزار په پروګرام کې چې کوم دی مونږ هرکلی وایو. قربان. او اباسین صاحب لکه چونکې انټرویو هم مونږ وکړه بهتاب صاحب سره چې هغې کې ډېر زیات معلومات دي او انشاءالله هم تاسو ته نشر کوو. خو زمونږ چونکې کتونکي د اباسین صاحب شاعري ډېره زیاته خوښوي. په سوشل میډیا باندې هم خلک ډېر زیات خوښوي، ډېر زیات فالوور دي، فرینډ دي. نو اباسین صاحب زه یم چې یو غزل او نظم هم ستاسو ډېر زیات دغه دی. نو اول به یو غزل او بیا به یو نظم. بس دا وخت یو غزل مخکې جی ارشاد. دوران چې غوس کړم په ځیګر نو یو په لس خور شو. ډېر دوران چې غوس کړم په ځیګر نو یو په لس خور شوم. جی جی د خپل ارمان په ادیره لکه نرګس خور شو. ډېر ښه جی ډېر. دوران چې غوس کړم په ځیګر نو یو په لس خور شوم. د خپل ارمان په ادیره لکه نرګس خور شوم. او ستا دنګې غاړې ژبه راکړه نو ټپه ټپه شوم. ستا دنګې غاړې ژبه راکړه نو ټپه ټپه شوم. ګودر ته لاړم په حجره کې په مجلس خور شوم. واه واه ډېر ډېر ښه. دا یو ځل بیا وایي. ستا دنګې غاړې ژبه راکړه نو ټپه ټپه شوم. ګودر ته لاړم په حجره کې په مجلس خور شوم. ډېر ښه ډېر. او عشق حیران ګوته په خوله عقل ته داسې وایي. عشق حیران ګوته په خوله عقل ته داسې وایي. رانه پوښتنې هسې مه کوه خو بس. واه واه جی ډېر ښه جی ډېر. عشق حیران ګوته په خوله عقل ته داسې وایي. جی رانه پوښتنې هسې مه کوه خو بس. او ځان مې د نور شغلو ته ونیو خو ته مې ګل کړې. ځان مې د نور شغلو ته ونیو خو ته مې ګل کړې لکه د پرخې دې په غېږه کې تس نس خور شو. ډېر ښه جی ډېر ښه. او زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منې. واه واه واه. زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منې. حسنه ما خور کړې په نړۍ زه ستا نه پس خور شوم. واه واه دا یو ځل بیا دا یو نظل وایي. زه محبت یم ستا عظمت منم خو ما به منې. حسنه ما خور کړې په نړۍ زه ستا نه پس خور شوم. واه واه جی ډېر. او لکه د ګل د یوې پیغلې کمسو مړاوی نه کړم. لکه د ګل د یوې پیغلې کمسو مړاوی نه کړم. زه اباسین وم په کلي په ولس خور شوم. ډېر ښه جی ډېر. دوران چې غوس کړم په ځیګر نو یو په لس خور شوم. د خپل ارمان په هدیره لکه نرګس خور شوم. ډېر ښه جی.